بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رو دا پوښتنه کړې ده چې زه د خپله ښاره څه نږدې یو بل ښار ته ولاړم چې هغه 40 کیلومتره زموږ د ښاره څه لرې دی. د بل ځای اراده مې نه وله، نیت مې د بل ځای دا نه و کړی. دا تقریبا زموږ د ښار څه 40 کیلومتره لرې دی. نو دا خو شرعي سفر حدود نه دی. شرعي سفر حدود چې کوم دی هغه خو 80 کیلومتره یا 80 کیلومتره دی. نو بیا د هغه ځای څه مې بل ښار ته د هغه ځای څه اراده وکړه چې هغه ښار بیا د هغه ښاره څه 80 کیلومتره لرې و. هغه 80 کیلومتره هم د سفر حدود نه دی. و چې زما د ښاره څه شمار کې خو 100 کیلومتره راغله، خو د کم ښار کې چې زه موجوده یم، کم ښار څه چې زه نیت کوم د هغه ځای څه 80 کیلومتره. نو زه به بیا سفریانه لمونځ کوم که به پوره لمونځ کوم. محترمینو، تاسې په دې مسله ښه ځان پوه کړئ. که یو وار نسې په پوه بیا یې واورئ، بیا یې واورئ، کیدای شي څوک نسي په پوه. ګوره ته چې په کم ځای کې یې دا 80 کیلومتره هر طرف ته ستا هر طرف ته 80 کیلومتره تقریبا دا ستا د اقامت ځای دی. یعنی د دې څه چې ته اوړې بیا به ته مسافر مې شمارل کېږي. په دې کې دننه چې ته هر ځای له ولاړې بیا هلته ته مقیم یې، دا ستا ټوله ستا د اقامت ځای دی. د هر ځای څه چې بیا تا نیت کاوی هغه نیت اعتبار دی چې ته د څونه لرې ځای نیت کوې. که چیرې تا د 80 کیلومترو دا کاوی نو بیا خو ته مقیم یې، ځکه ته په خپل حدود کې دننه یې. او که چیرې تا د 80 کیلومترو څخه زیات نیت وکړي نو بیا ته مسافر بلل کېږي. د هر ځای څه چې ته ځې د هغه ځای څه د نیت اعتبار دی چې د هغه ځای څه ته ځې په څومره غټ سفر باندې ځې. یعنی د 80 کیلومتره څه زیات نیت لري که د کم نیت لري. نو اوس چې ته دلته ولاړې 40 کیلومتره اول ته ولاړې، دا خو د سفر حدود نه دي. بیا هلته تا اراده وکړه بل ځای ته هغه 80 کیلومتره دی، هغه هم د سفر حدود نه دي. نو ته په دا دواړو ځایو کې مقیم بلل کېږي، پوره لمونځ به کوې. اوس 40 و 80 دا 100 و د هغه ځای څه ته واپسې برته د کور نیت کوې نو بیا به ته د هغه ځای څه مسافر بلل کېږي. بیا به د هغه ځای څه ته سفریانه لمونځ کوې. په حواله سره د فتاوی دارالعلوم ذکریه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 511. دا غرنګه در مختار مع شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 122. تحتوی علی در مختار جلد نمبر اول صفحه نمبر 310. البحر ایک جلد نمبر 2 صفحه نمبر 190. او کچیری دی دا هغه ځای څه برته هغه زاړه ښار له راکلی چې هغه د هغه ځای څه 80 کیلومتره لرې دی، نو بیا به ګوري که د 15 ورځې څه د زیاتو شپو اراده هلته وه، د 15 ورځو څه د زیاتو شپو اراده یې وه، بیا خو به پوره لمونځ کوي، مقیم دی. او که د 15 ورځو څه کمه اراده یې وله بیا برته کور ته راکلی نو بیا به سفریانه لمونځ کوي د هغو خوا پر واپسي باندې. والسلام.